پتا د هیڅ نه کېږي یاره پتا د هیڅ نه کېږي یاره په ما دې وشي د ډالرو بارانونه دلته مشران مولوي صاحبان هم ناست دي اجازه خو ده مولوي صاحب خاندو ټول عمر مو وژله راځي لږ وخاندو یاره او کوم هلک به امتحان هغه راغلی و امتحان ختم شوي و نور راغلی و نتایج اعلان شوي و پلار ته وایي چې پلاره او پلاره هغه ورته وایي چې دي زویه نو ده ورته وایي چې پلاره د خوشحالۍ زیری در باندې وکړم وایي څنګه وایي پلاره که زه چېرته کامیاب شم نو تا باندې به څه وشي نو پلار خو بیچاره کمزور بچی زړه خو به مې له خوشحالۍ پړق وچو وایي پلار زه خو د څه دښمن نه یم چې زه دې پړق شوم ناکام شوم کوم هلک وایي اوس دا ملګري ټول اکثره خیووال دي که نه اکثره ملګري خیوې والا دي که نه خیوې کې وایي څوک مکتب نه فارغ شوي وو که نه بیا ښار ته چکر ته راغلی وو ښار ته چکر ته چې راغلی بیا کتلي اول ځل چې ښار ته راغلی جلال آباد ته کتلي اګه الله کې دا کې څومره ښه قدرت د دې خدای پاک خیوې نوم غټ بازار سر په دنیا کې فطري ژبو باندې خبرونه ووایم فطري ژبو باندې خبرونه او پښتو کې بسم الله الرحمن الرحیم وخت مازدیګر 12 بجې ستاسو پام راوړل د دې مهال خبرونه ده نن په جلال آباد ښار کې ملي چاودنه ترسره شوه چې په کې ګڼ شمېر مچان او غوماشې ټپیان شول په دغه چاودنه کې 13 تنه ټپیان شوي هم دي په عربي ژبه کې وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ولا حولة ولا قبلة ولا خنزيرة إنما الأعمال والنية والطالبان والجنگ الباكستاني والسبع بالعنيدين وإن شاء الله قرار ده انګلیش نه به تیر شو غریبانو کې څوک تفریح ده غریبانو کې څوک باران دې سړی وشو غریبانو هغه وکړه هغه یو هغه غنه په مخ کې کو بیا هغه اخر پای او کنه چې وخت دلته کم ده بیا به جمعه مازه دلته تاسو ټول ځای کنه نو مخکې خو ملګرو دغه ودونه چې کېدل خلکو به دا سندرغاړي به ویل اوس اکثره شاعرانو موږ ولي کنه په داسې ځای نو یو ځای ته لاړو نو هلته دا برق لاړ نو موږ ورته ویل چې جنریټر هم راته وکړه چې دا لاوډ سپیکر نه دی موږ اواز بیا نه اورېدل کېږي که نه نو هغه لاړ بېچاره واده والا جنریټر یې راوړه نو بسار یې ورځي وروره شعر کشکا کې خو نه چلندېږي بل ورشي نو موږ سره ته یو ملګری و څه شو دا ملګری راسره ودا دا هم راسره ورته ویل دا زبر چې الله عنکمه ده والا کتان غټ خلک راغلي چې هغه به وګورو په دې چې چلو عاد پرېږده بس جنریټر ته ورغی خو په جنریټر کې خدا جنریټر را ته پات شو په لاس کې ته خبره خوشاله انشاءالله کړه د پوری آباد دغه غریب سړی ته غریب سړی چې مالدار سړی ته کله خبره کوي کنه څومره کب شپي خبره چې ورته وکړي کنه حاجي صاحب ولا خلو خواره ورته کوي نو مالدار سړی چې بیا خاندي ورته بیا چې مالدار سړی بیرته د غریب سړي ته کنځام وکړي که نو غریب سړی نو بیا خوشحاله کور کې مې یادې ولاړه پلانکي کنځار ته نو بیا دا ورته شروع وکړي چې هغه ورته یې څه ټوک وکړي څه خندا خبره وکړي نو شروع ورته وکړي چې ژړاګانې په څوک کیسه دی که نه ځینې خلک ژاړي که نه چې هغوی ژړا انداز یو رقم دی که نه استاد به ډېره بخښنه زما استاد ناست دی انسټیټیوټ دی ورته بخښنه زیاته غواړم نو خلک چې ژاړي که نه نو قسمه قسم ژاړي ځینې خلک یې که نه ژاړي چې ځینې بیا ژاړي چې نو بیا موږ کې چې مړی وشي مړی راته پروت دي کفن بېچاره اوس یې ځنې پې تړلي نو بیا دا زنانه راځي او بل ته ورته غاړې وځي که نه او نو بس شروع وکړي ټپې وایي پکې زه خپله کوچی یم ښه موږ کوچیان نو بیا ټپې پکې وایي هلته مړی بېچاره پروت دی هغه څه کوي خدای پاکه دوی ورته شروع وکړي چې
یاری خود تکرم خود کلا وسیسلنده پرکاوی زدرازنا وی خدای آیونی ما بکی لگی آقا مجھے پشش دسن کی بکی حبسن گرگوٹ کی دیر مانا بس نہیں